ولایت زیبای کنر است، دل هر انسان میبرد. دلته د کونړ قیمتي کاڼو په جوړ شوي مارکیټ کې د 4.4 میلیونه افغانیو په ارزښت د قیمتي کاڼو بولي نن ورځ د هیواد سوداګرۍ او پانګونې خونې د پلاوي په حضور کې ترسره شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي کونړ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې کاني زیرمو، اوبو او د لرګیو صنعت د ودې لپاره یې په تیر کې هیڅ ډول پانګونه نه ده شوې. دوی زیاتوي هڅه کوي چې دې ولایت ته د کورنیو او بهرنیو پانګوالو پام راوګرځوي. کم ظرفیتونه چې په کونړ کې موجود دي موږ د هغې دپاره دلته یو مرکز جوړ کړو. دا اتاق تجارت د ځان له دې دپاره نه وي. دغه سالون چې افتتاح شو په دې ته به موږ کمپیوټرونه را انتقالو. موږ به په دې کې د متخصصینو نه د کارشناسانو نه د کونړ پیژندونکو نه به دلته خواهش کوو چې راشي د کونړ په ارتباط باندې د کونړ د اقتصاد په ارتباط باندې پروپوزلونه نوشته کړي، مرکز ته ولیکي. آرزو داریم که ما از آدرس سکتور خصوصی افغانستان بتانیم این ولایت کار تجارتیش انکشاف بدیم، داشته هایش که در دل زمین ها و کوه ها هست معادنش این انکشاف بدیم و این در مارکت های دنیا برسانیم و علاقمندا یا خریدارای دنیا را پایش برای مارکت و برای ولایت بکشانیم. بل لور ته د کونړ ولایتي ادارې مسؤلین زیاتوي د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سم هیواد کې صنعت او سوداګرۍ په چټک ډول پرمختګ کړی او له پانګوالو غوښتنه کوي څو دې ولایت کې د پانګونې او کاري فرصتونو برابرولو په برخه کې کار وکړي. په دې باندې موږ اطمینان ورکوو چې موږ به دلته د ولایت په سطحه سیسونه همکاري وي. د دغه ملګرو سره تاجرانو سره اتاق تجارت سره موږ خپله همکاري کوو چې په هر بخش کې دوی کوم مشکل لري او د ولایت په سطح موږ حل کولی شو هغه به انشاءالله ورسره خپله همکاري کوو. که نه کېدو هغو مشکلاتو به موږ مرکز ته هم انشاءالله له مشرانو سره د خپلو تاجرانو هغه مشکلات ورسره شریکوو. د ټول افغانستان نه د اتاق تجارت ښه سرمایه‌دار او ښه سوداګر راغلي او د دې لپاره موږ دعوت کړي وو چې کونړ کې پانګونه وکړي او کونړ کې سرمایه ګزارۍ ته لاره برابره شي. دا مهال هیواد کې سرتاسري امنیت د دې لامل شوی چې ګڼ شمېر نړیوالو پانګوالو افغانستان کې د برېښنا تولید، کرنیز سکتور، کاني زیرمو استخراج او نورو برخو کې پانګونې ته زړه ښه کړی.